استاد چې و یو ډېره غټه سیاسي تقوی یې لرله او سیاسي لیدلوری هم ډېر قوي و. د سیاسي تقوا چې و هغه د ملت پالنې پر محور باندې راڅرخېدله. هغه نه چپي افکار درلودل، نه کیڼ اړخي نه ښي اړخي. فقط په دې کې منځنۍ لاره دا وه چې هغه د ملي تفکر چې و په دې باندې ډېر ټینګار کوه. د په اثارو کې چې وګورئ تاریخي مسایل، ملي مسایل دا بیان شوي دي. یعنې ملي مفکوره چې ده، ملت پالنه چې ده، دا د ده د اثارو او د ده د افکارو دا منځنۍ برخه جوړوي. له کوروش خناشام نه نیولې بیا د ده د نورو منظومو او منثورو اثارو کې چې موږ ګورو دا مفکوره چې ده دا ډېره زیاته ځلېدلې ده. نو او په دې حساب باندې دا سیاسي تقوا چې و دا ډېره زیاته قوي وه. یو وخت چې هغه طالبان په لومړي دور کې واکمن شول، د یو ډېر غټه قرباني ورکړه. غوښتل چې د مذهبي قشر او د روشنفکره قشر ترمنځ د پله حیثیت غوره کړي. نو ځکه یې په علومو اکاډمۍ کې بیرته د مرستیالۍ دنده ومنله. نو بیا هغه هم یو ټکر باندې بدله شول او د دغه وخت حاکمانو ته غوڅ ځواب ورکړ په ملي ارزښتونو پر بنسټ باندې، چې یو څوک اوسې وبلوسېدل په ملي ارزښتونو باندې. نو استاد یې په زغرده باندې ځواب وویل. هغه وخت دا کار اسانه کار نه و. بیا اکاډمۍ نه مې استعفا ورکړه، بیرته په کور کېناستېده. نو خپلې مبارزې ته دوام ورکړ، البته سوله ییزه مبارزه، قلمي مبارزه. بیا یو وخت داسې راغی چې هغه طالبانو نظام د بهرنیانو په زور او د امریکایانو په زور باندې سقوط شو. نو نوی پړاو پیل شو. افغانستان کې سیاسي بهیرونه او جرګې شوې. نو د ملګرو ملتو د افغانستان د برخې مسؤل هغه استاد رشاد کور ته ورغی په خیرخانه مینه کې. نو هلته استاد نه هیله وکړه چې د سره همکاري وکړي. د استاد وزن دومره زیات و چې د نظام د مشروعیت دپاره هغه ډېر ضرور و. او حتی تر دې پورې چې د لویې جرګې د ریاست وړاندیز یې ورته وکړ، د اضطراري لویې جرګې، خو استاد د بهرنیو ځواکونو په موجودیت کې دا وړاندیز ونه منه او ما خپلې فقیرۍ او ملنګۍ ژوند ته دوام ورکړ او سیاسي بهیر ته داخل نه شو. مګر سیاسي مسایلو باره کې بې تفاوته نه و او د هېواد هغه وخت کې خپله قلمي مبارزه چې و جاري وساتله، خپل وزن یې وساته. د مخامخ د یو جنګ سالار کور و، د هغه په کور کې په زرګونو موټر چې و په میاشت کې ښکته پورته کېدل، باډیګاردانو او غرزو غروزو شان او شوکت او دبدبه وه. مګر مخامخ یې د یو فقیر ملنګ پوهان کور و. دې ته به یوازې لیکوال ورتله او هلته به توپک سالاران ورتله. نو دومره تفاوت و. هغه حالات هم استاد وزغمل، زغم نه کار واخیسته. خو د بهرنیانو تر فشار یا تر امتیاز لاندې چا سره د همکارۍ سینه ونه ډبوله او همغه فقیري ملنګۍ ژوند یې اختیار کړ. نو دا د سیاسي تقوا نمایندګي کوي. البته کله کله چې ملت ملي ګټې په خطر کې وي، نو استاد چې د قلم له لارې خپل غږ اوچت کړی دی.